میتونه زراعت و کشاورزی را در وطن ما افزایش پیدا کنه و مردم اگر گندم کشت بکنه، کشت گندم که زیاد شد، وابستگی ما به کشورهایی که گندم ما به افغانستان صادر میکنیم از اونا اگر زیاد چیز نشوه منتها کاهش می‌یابه. از طرف دیگر بخش کشت نباتات و ترکاری و همچنان از نظر محیط زیستی میتونه مثلا بر مردم بسیار زیاد موثر بوده باشه. په دومره لویو ډکو سیندونو کې لا هم د کونړیانو مینې تیارې دي، له تاوانه یې هم په امان کې نه دي. هر کال د سیند اوبو د ډیروالي پر مهال لسګونه د استوګنې کورونه، کروندې او حتی انسانان د اوبو خوراک ګرځي. افغانستان اوس هم د میلیونونو ډالرو په بدل له خپلو ګاونډیو هیوادونو برېښنا واردوي چې یوازې 30 سلنه اړتیا یې پوره کېدلی شي.